لاندې نسبتي افاده ساده کړئ او ډومین یې روښانه کړئ. یو ځل بیا دلته موږ سره په صورت او مخرج دواړو کې ترې نومونه دي یا سې جملې ګانې دي او دې لپاره چې دا موږ ساده کوو موږ باید دا په فکتورونو باندې تجزیه کوو، کوم چې موږ سره د ډومین په روښانه کولو کې هم مرسته کوي. او ډومین څه شی دی؟ ډومین د ټولو د ایکس د ټولو هغه قیمتونو مجموعه ده چې په هغې سره دغه افاده څنګه کېږي، یو تعریف لري. نو راځو ګورو چې دا څنګه ساده کولی شو. لومړی راځو صورت ساده کوو، دا په فکتورونو باندې تجزیه کوو. نو دلته ګورو چې د ایکس مربع ضریب 2 دی، معنا دا چې دا د ګروپ بندۍ په طریقه باندې کولی شو چې دا موږ ساده په فکتورونو تجزیه کوو. نو لیکو چې 2 ایکس مربع مثبت 14 ایکس او مثبت 20. دلته راځو د دې لپاره موږ دوه داسې عددونه پیدا کوو چې A او B دوه داسې عددونه وي چې ضرب حاصل یې 2 ضرب 20 شي، معنا 2 ضرب 20 څلوېښت. او همدارنګه A جمع B یا د جمع حاصل د دوړو عددونو څو شي؟ 14 شي. نو زما په نظر هغه دوه عددونه چې ضرب حاصل یې 40 کېږي، جمع حاصل یې 14 کېږي، 8 او 15 دي. نو راځو اوس دا موږ داسې بیا له سره لیکو چې 2 ایکس مربع جمع اوس به دغه 14 ایکس په دوو برخو باندې ولیکو، 8 ایکس او 15 ایکس. نو لیکو جمع 8 ایکس او بیا جمع 15 ایکس او جمع ورسره 20. 8 ایکس مې ځکه مخکې ولیکل چې 8 له 2 سره مشترک فکتور لري، 15 ایکس د 20 سره 15 د 20 سره مشترک فکتور لري. اوس راځو دا موږ په دوو ګروپونو باندې دغه ټوله افاده لیکو یا تجزیه کوو. نو لومړی ګروپ به دا شي 2 ایکس مربع مثبت 8 ایکس، دې نه جوړیږي دې کې چې 2 ایکس مشترک واخلو، 2 ایکس کې مشترک شول، ته پاتې شو ایکس جمع 4. همدارنګه راځو دوهمې برخې ته، دا یو ګروپ دې کې به ولیکو چې جمع 15 به پکې مشترک واخلو، 15 چې مشترک شي دلته پاتې کېږي ایکس جمع 4. اوس دلته هم ایکس جمع 4 دلته هم ایکس جمع 4، دواړو کې ایکس جمع 4 مشترک دی. نو دا به ترې راواخلو، به لیکو چې ایکس جمع 4 په دې شکل پاتې شو. او دلته نور څه پاتې کېږي؟ دلته پاتې کېږي ضرب دی 2 ایکس او جمع 15 په دې شکل. نو په دې سره صورت مونږ تجزیه کوو. اوس راځو مخرج تجزیه کوو په همدې طریقې باندې. یو ځل بیا دلته راځو لیکو چې 2 ایکس مربع مثبت 18 ایکس مثبت 13. A او B دوه داسې عددونه پیدا کوو چې سره ضرب شي 2 ضرب 13 یعنی 18 شي، او همدارنګه A جمع B حاصل څو شي؟ 18 شي. نو 12 او 15 داسې عددونه دي چې سره ضرب شي 18 کېږي، سره جمع شي 18 کېږي. نو لیکو چې 2 ایکس مربع را به شو 18 ایکس، دا به 12 ایکس او 15 ایکس په شکل ولیکو چې سره جمع کو بیرته همدا شی ورکوي، او جمع 13. اوس به راشو یو ګروپ به دې نه جوړ کو، دې نه به جوړ شي، دې کې به 2 ایکس مشترک واخلو، 2 ایکس دلته به پاتې شي ایکس جمع 6. او دوهم ګروپ به دا شي، دې کې به مونږ 15 مشترک واخلو، جمع 15 دلته به پاتې شي ایکس جمع 6. اوس ګورو چې دواړو کې ایکس جمع 6 دې کې مشترک دی او دې کې دی. نو دا به شي ایکس جمع 6 له 2 نه مشترک واخیستل شو، ورسره به پاتې شي ضرب دی 2 ایکس او جمع 15. نو موږ صورت هم تجزیه کوو، مخرج هم تجزیه کوو. اوس راځو صورت او مخرج بیا لیکو په تجزیه شوي شکل کې. نو لیکو چې دا مساوي کېږي، صورت به شي دا یو دی ایکس مثبت 4 ضرب دی 2 ایکس مثبت 15. او په مخرج کې راځي دا یو افاده ایکس مثبت 6 ضرب دی 2 ایکس مثبت 15. ښه، اوس تاسو به دې ته ورخطا کېږئ چې دا زر دې یو بل سره خلاص کو. دا به مونږ خلاص کو، خو راځو لومړی دا ګورو چې دا په ایکس په کومو قیمتونو سره دا افاده تعریف شوې ده، یا که داسې وایو چې د ایکس په کومو قیمتونو سره دا افاده نه تعریفېږي، اول به هغه پکې معلوم کو. نو پوهېږو چې دا قوس کله چې 0 مساوي 0 شي، ایکس جمع 6 مساوي 0 شي، دا ټول 0 کېږي. نو کله چې دا مخرج 0 شي، دا ټوله افاده نه تعریفېږي. او یا اور لیکو چې 2
x جمع 15 دا مساوي له صفر سره شي، نو بیا دغه مخرج صفر کیږي او دا افاده نه تعریفیږي. دلته د x قیمت چې لاس راوړو دواړو خواو سره شپږ جمع کوو، x به مساوي شي له منفي دواړو خواو نه شپږ منفي کوو، x به مساوي شي منفي شپږ سره، او یا نو په دې قیمت سره دا افاده نه تعریفیږي، او یا دلته دواړو خواوې چې x لپاره حلو نو دواړو خواو نه به 15 منفي کو، نو دا به مساوي شي 2x مساوي دې ځای نه لیکو چې 2x مساوي منفي 15، x قیمت به په لاس راشي منفي 15 پر 2، نو دغه دو قیمتونو سره دغه افاده نه تعریفیږي. نو لیکو چې ډومین یې ټول حقیقي عددونه پرته له x مساوي منفي شپږ او x مساوي منفي 15 پر 2 څخه عبارت دی. او دا دوه قیمتونه ځکه ترېنه موږ وویستل چې په دې سره دغه مخرج صفر کیږي، او چې کله مخرج صفر شو دا بیا نه تعریفیږي. نو اوس چې موږ ورته ډومین مشخص کړ، راځو ګورو چې دا څنګه ساده کولی شو. کولی شو موږ صورت او مخرج دواړه په 2x جمع 15 او 2x جمع 15 باندې وشو، او یا لنډ داسې وایو چې صورت کې 2x جمع 15 له مخرج کې 2x جمع 15 سره ختمیږي. نو موږ ته په لاس راځي څه شی x مثبت 4 تقسیم پر x مثبت شپږ. دا افاده په دې ډومین کې له دې افادې سره معادله ده.